دی وجه نه علما وایي چې د دنیا ژوند د جنت د ژوند نه قیمتي دی. دا خو موږ او تاسو سپک ښکاري، موږ وایو راځه ګپ به ولګو، راځه ټوکې به هغه ګټلی شو، راځه چکر به ولګو. داسې نه ده. دا ژوند ځکه قیمتي دی چې دا سمن دی، دا روپۍ دي، دا سامان دی چې دا وي نو جنت به الله درکړي، چې دا نه الله جنت نه درکوي. امام غزالی رحمه الله فرمایي یو دوه ملګري علما دا یو پکې وفات شو او دواړه نیکانو. دا چې کوم ژوندی و دا ملګری په خوب کې ولید، قبر کې ناست دی تلاوت کوي د قرآن کریم. دی ورته وایي څومره بختور یې، په قبر کې هم د قرآن کریم تلاوت کوي. دا راته ووایه په شپه ورځ کې څو کرته قرآن کریم ختموي؟ هغه ورته وایي په شپه ورځ کې 12 کرته. ورته وی څومره بختور یې، وی دا زما قرآن کریم تلاوت دی خوښ شو؟ دا مړی ورته وایي. دی ورته وایي خوښ مې شو. وی بیګا چې ته سملاستې دی نو تا یو کرته سبحان الله ووایي، یو کرت. هغه یو کرت سبحان الله ما ته راکا او دا څومره تلاوت مې چې کړی دا ټول ستا. دا ژوندی ورته وایي چې وروره ته خو هوښیار وې، ستا غوندې قمقل تجار ما ونه لیدو، ته بېشماره کرته قرآن کریم ما ته راکې او یو کرت سبحان الله خلی. هغه ورته وی قمقل نه یم، زما د دې بېشماره کرته قرآن کریم سره د دنیا ژوند نه دی لګېدلی، الله یوه نیکي هم نه راکوي، او ستا د سبحان الله سره د دنیا ژوند لګېدلی نو خدای پاک په هغې نیکۍ درکوي. نو دا ژوند جناب سیرت سے موږ په پوهېږو نه، دا موږ او تاسو نه هسې ضایع کېږي. دا د جنت د زندګۍ نه ځکه قیمتي دی چې په دې ژوند درته الله تعالی جنت درکوي. نو که یو سړی دنیا کې خالص خیر وکړي او ګناه ونه کړي لکه اولیا، بزرګان، انبیا، نو دوی به په قیامت کې دوی سره حساب نه کېږي، دا به بې حسابه جنت ته ځي. ځکه چې دنیا کې ژوند خالص خیر دی نو دوی ته به الله ورکوي هم خالص خیر. یو سړی که د خپل ژوند کې خالص شر وکړي، الله هم دې وساتي، ټوله زندګي په شر کې تېره کړي، نه داسې خبره وکړه چې الله یې خوشحاله کړي، نه داسې عمل وکړه خدا نه خواسته ټول ژوند یې په کفر کې تېر کړي، نو د ده دا ژوند ډک دی د شر نه، دې کې خو خیر نشته، نو ده ته به خالص الله جهنم ورکوي، نو بې حسابه به جهنم ته ځي. ځکه زندګۍ کې خیر نشته که نه، ټول شر دی. نو چې زندګي دې ډکه که په شر کړه نتیجه هم شر دی. ځکه ما تاسو شر چاته وایي؟ الآلام و اسبابها، دردونه د دې اسباب. جهنم هم شر دی ځکه دردونه دي، دنیا هم شر دی ځکه د اسباب دي، جنت هم خیر دی ځکه لذات دي، د اعمال هم خیر دی ځکه د اسباب دي. اوس که یو سړی دا زندګي مختلطه تېره کړي، دې کې نیک اعمال هم کوي، شر او خیر دواړه کوي، او دې کې بد اعمال هم کوي، نیک اعمال هم کوي خو بد اعمال هم کوي. نو اوس به ګورو که نیک اعمال یې ډېر او بد اعمال د ده کم دي، نیک اعمال ډېر دي او بد اعمال د ده کم دي، ټیک شوه، نو دی به جنت ته ځي. الله دومره مهربانه دی چې ستا نیکۍ تله درنده شوه نو دغه بدي چې دا درته الله تعالی په نیکۍ بدلوي. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله وایي د دوی دا بدۍ چې دي دا په نیکۍ بدلې کړه. نو که خیر غالب او شر مغلوب دی به جنت ته ځي، او دغه شر چې دی دغه بدي به الله تعالی ورته په نیکۍ بدلوي، ځکه الله ډېر مهربانه دی. خو که داسې وه چې شر پې غالب و، دنیا کې بد اعمال ډېر وکړه او نیک اعمال یې کم وکړه، او داسې عمل یې ونه کړه چې دا شر پې کم کړي یا یې ختم کړي. ځکه چې سړی ګناه وکړي اودس سره معاف کېږي، که ګناه غټه وه مونځ سره معاف کېږي، که د هغې نه غټه وه روژې سره معاف کېږي، که د هغې نه غټه وه حج سره معاف کېږي، که د هغې نه غټه وه سختیو سره معاف کېږي، که د هغې نه غټه وه ځنکدن په سختیو معاف کېږي، که د هغې نه غټه وه په قبر کې معاف کېږي، که د هغې نه غټه وه نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ شفارس کړ. اوس که هغه شرایط د شفارس هم پکې نه وو، بیخي ډېرې غټې دي، بیخي غټې دي، بس هغه نه دي برابر، دی به جهنم ته ځي. ځکه دا شر خو به لرې کول غواړي، دا شر داغونه دي، او جنت د داغدار سړي کار نه دی، د پاکو خلکو دی، دا د پاکو خلکو کار دی. اوس علما وایي
دغه مؤمن چې د شر په وجه شر غالب دی نیکی مغلوبه ده دی چې د جهنم ته ځي نو دا جهنم د ده دپاره مهین نه دی سپکونکی نه دی بله بلکې دا مکرم دی یعنې که دا جهنم نه وی دی جنت ته هم نشو تللی جنت ته خو نجس سړی نشي تللی انا بعضو په اصطلاح بې سرنوشته وپاتې بې سرنوشته به پاتې و اوس د خدای پاک فضل دا وشو چې جهنم شته نو دی به پاکوي لکه که تاسو ته یادېږي ما ته یادېږي بله مخکې زمانه کې چې دا د کالیو اینځلو مشینونه نه وو دې ښځو به چې دی دا کالي راوړه او د ویلې په غاړه به یې کېښود اول ته یو پلنه تیږه وکه فکر بله. کړی او یو زبردست کوتک ورسره ښه قوي او دا کوتک به دې کالیو ته ونیو او وهه به دریم کلي ته به یې واستو دې ډبارې یعنې دومره وهل به یې ورکول که نه اوس د دې ښځې د کالیو سره ورانه نه وه خو د کالیو باندې داسې داغ و چې بې کوتکه نه پاکېده نه هغې وهل غوښتل نو داسې دې مؤمن په بدن داسې داغ جوړ کړی چې دا بغیر د دې جهنم د اور نه نه پاکېږي بله نو دی به جهنم ته ځي کله چې دا داغونه پاک شو نو بس د هغې نه به دا جنت ته راوړي